بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو د بي پی ایچ نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلي یو نوښار سیمې ته په بو کې ناست یو د پښتو ادب باندې مین یو نوموړی شاعر د شاعر صاحب خواله راغلي یو چې ستارو محتاجه نه دی. تاسو به هم کلامونه اورېدلي نو راغلي یو د امجد علي خوږ صاحب خواله چې نوښار سیمې ته راغلي یو. نو بلکل پروګرام کې به مینوالو امجد علي خوږ صاحب ته هرکلی وایو. نو وخت مو ډېر نه اخلم، راځئ چې په شریکه ورته پروګرام کې هرکلی وایو. امجد علي خوږ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشر ورور مې، زه ستاسو احسانمن یم چې زما کلي ته راغئ. زه ستاسو ټیم ډېر شکریه، تشکر، مهرباني. ډېره مننه ستاسو هم کوو، دومره سخت وخت کې موږ له وخت راکړو نو ډېره مننه هم کوو. پروګرام کې به راسره کلامونه هم شریکوئ، خو پیله به څه تپوسونه. نو امجد علي خوږ صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي؟ الحمدلله، د الله ډېر لوی رحم دی، بس ټیم دې تېرېږي. ډېره ښه ده. امجد علي خوږ صاحب پروګرام کې به مینوالو ته له خپلې ژبې نه په ادبي سفر باندې رڼا واچوي. ستارو محتاج هم نه یې، خو بیا هم ولې نه. زما نوم امجد علي خوږ دی، د پبو کلي سره تعلق لرم. د 1992 نه زه د ادبي میدان ته راوتی یم. په 2001 کې ما د ټیپ فعال یم کړی وه. د هغې نه علاوه مختلف ټي وي چینل نه پروګرامونه کړي. د هغې نه علاوه زه خپله یو پیج لرم، خپرونه کوو. یقینا بس زده کړه کوو، لګیو لکه ستاسو غونته ملګري راغونډ شوي. ډېر زیات خوشحالېږم چې ستاسو غونته کشران چې کوم هغه د فیلډ ته راووت او سوشل میډیا یقینا د هغې برکات دي چې زموږ د کشرانو کې دا مینه واچوله. نو یقینا انشاءالله باور یم په دې خبره باندې چې زموږ د نوی ینګ پول چې کوم دی نو د پښتو ادب کې په روان وخت کې ډېر لوی کار وکړي. ډېره ښه ده، ډېره مننه هم کوو. پروګرام کې به راسره کلامونه هم شریکوئ، مزاحیه هم په مزاحیه کلامونو کې هم تاسو لیک کړی. نو بلکل ارشاد دي. ډېره مننه. د مزاحیې نه وړاندې څو سنجیده شعرونه ویمه چې ای که د لر سړی دی، ای که د بر سړی دی، ای که د لر سړی دی، ای که د بر سړی دی، چې وي پښتون نو وجنه دغه د سر سړی دی. چې خلک وایي ولې نو دا د شر سړی دی. چې خلک وایي ولې وی دا د شر سړی دی، چې رزق مانه غواړي نو دا نه حق سړی دی. نوې څو شعرونه ډالۍ کوم در سره چې ټولو ستاسو پاڼې مینوالو ته چې مړه ځان زما وطن دی، مړه ځان زما وطن دی، سم جانان زما وطن دی، زما دین زما مذهب دی، هم ایمان زما وطن دی. زما دین زما مذهب دی، هم ایمان زما وطن دی. بس پرېږده خبرې ډېرې خو پهچان زما وطن دی. بس پرېږده خبرې ډېرې خو پهچان زما وطن دی. مینه مینه پکې شین دمه قربان زما وطن دی. مینه پکې شین دمه قربان زما وطن دی. مور او پلار ښځه بچینه راته ګران زما وطن دی. مور او پلار ښځې بچینه راته ګران زما وطن دی. په فوجیانو پولیسانو لا ودان زما وطن دی. په فوجیانو پولیسانو لا ودان زما وطن دی. خوږه ستا غونته کې خوږ دی، پاکستان زما وطن دی. ډېر اعلی، یقینا ډېر ښه کلام و د ملک په حساب لیکلی شو. ډېره ښه موضوع لري. امجد علي خوږ صاحب پروګرام کې به راسره مزاحیه کلام هم شریکوئ. نو بلکل ارشاد. ولې نه. یو کتنې مې وړاندې ویمه، غزل نه وړاندې اکثر یو غزل دی، هغه خلک ډېر زیات خوښوي. برته ویمه وایي تا ته چې وړاندې رستو کېږي دا د چا زوی دی، تا ته چې وړاندې رستو کېږي دا د چا زوی دی، او د سر عمله درته تېر دی د بلا زوی دی. چا ورته ویلې خوږ دې څه دی، هغې داسې ووي زما د ترور د لور د اوښې د ماما زوی دی. دا یو ځل بیا ووایه. چا ورته ویلې خوږ دې څه دی، هغې داسې ووي زما د ترور د لور د اوښې د ماما زوی دی. بل یو کته داسې ده چې وایي ښه دی تپوس له چې مې راغی چې لا دا ژوندی دی، ښه دی تپوس له چې مې راغی چې لا دا ژوندی دی. مور دې ژوندی د زوی ووایي ستا بابا ژوندی دی. خوږه په یو سره راته ووایه ډېر یاد شوی مې دی، زما د نیا د سخر د زوم هغه ماما ژوندی دی. بله یو کته داسې ده چې زه دې ګڼمه د زړه سر ته راته ځان مه وایه، زه به قربان کوم خو ته قربان مه وایه. زه خوږ ستی شم پې لمبه شم سمیره یره شم، ای مړی هر څه راته وایې خو به یې جان مه وایه. بله یو کته داسې ده چې د ګلو نه ښایسته د ګل غوټی به څنګه وي، د ګلو نه ښایسته د ګل غوټی به څنګه وي، او مغروره په خپل حسن لیونی به څنګه وي. زه خوږه چېرته دا تجربه وکړه بیا به ګورو، زه خوږه چېرته دا تجربه وکړه بیا به ګورو، کټاکه ورله سر شي دا جینۍ به څنګه وي. ډېر ښه. د غزل څو شعرونه ویمه چې یاره په مونږه ساتي ځان سم د بلا بچي دي، یاره په مونږه ساتي ځان سم د بلا بچي دي، او زما د ملک دا واکداران سم د بلا بچي دي. لومړی ډاکټر، دویم پولیس در باندې دواړه بخي، دا د وابډې ملازمان سم د بلا بچي دي. په انټرنیټ او په فیسبوک کې پلار نه وړاندې لاړ او زلمي پرېږده دا ماشومان سم د بلا بچي دي. ډمې مجلس یې تنایر کو په واده خاده کې خلک راولي اوسي ژړاګان سم د بلا بچي دي. چېرته
چرته بوډۍ باندې مې ونه ریده چرته بوډۍ باندې مې ونه ریده په جینکو راځي پیریان سم د بلا بچي دي چرته بوډۍ باندې مې ونه ریده په جینکو راځي پیریان سم د بلا بچي دي زما دا کور ورته لنګر ښکاري راځي په منډو زما دا کور ورته لنګر ښکاري راځي په منډو زما د ښځې خپلوان سم د بلا بچي دي زما په خیال دا به ډېره مننه کوم شکریه ډېره مننه ستاسو هم کو امجد علي خوږ صاحب چې پروګرام کې مینوالو له وخت ورکړو موږ له هم وخت ورکړو ډېره مننه کو بیا به هم راځو انشاءالله نو بالکل امجد علي خوږ صاحب پروګرام تلو کې مینوالو لکه څه پیغام ورکوي پیغام عموما غټ خلک ورکوي موږ واړه خلک زده کړه کوو بس صرف په دا په لنډ ټکو کې ویم چې مینه ورکوي مینه واخلئ ځکه چې دا ژوند ډېر قیمتي دی خبره وي د ژمي مازدیګر دی سبا به بیا لاسونه توړو اسپنې نو د نفرتونو دپاره بالکل ځای مه پرېږدئ مینه وشیندئ مینه واخلئ ډېره مننه کور مو ودان ډېره مننه ستاسو هم بالکل بلې مرکې سره تر هغه دمه خپل رور انضمام ما سره کیمرامین اختشام لور کې اجازت د لوی الله په امان